عباس ستانکزی وایي افغان نجونو ته باید د زده کړو حق ورکړل شي، د ښوونځیو تړل د حل لار نه ده. سلام ستړي مشئ د ژوند میډیا درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه څو لنډو مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي په افغانستان کې د نجونو له ښوونځیو راګرځول د دې هېواد د نیمایي نفوذ حق خوړل دی. نوموړي د نجونو د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو پر اوسنۍ تګلارې نیوکه کړې. وایي افغان نجونې له ښوونځیو راګرځول د حل لار نه ده. ښاغلي ستانکزي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ کابل کې د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم دین مراسمو کې د خبرو پر مهال کړې وې. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې باید د ولس غوښتنو او ستونزو ته په کتو د خپلې تګلارې جوړې، او که داسې نه کوي نو د ده په ټکو د حکومت موده به یې ډېره محدوده وي. یاد دې وي چې طالبانو تېر کال اګست کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او له کابله یې سلګونه زره نجونې له میاشتو راهیسې له زده کړو پاتې دي. طالبان وایي تر هغې چې مناسب شرایط نه وي برابره، نوی تعلیمي نصاب نه وي چمتو شوی، د نجونو ثانوي ښوونځي به تړلي وي. خو شیر محمد عباس ستانکزي د یکشنبې ورځې په غونډه کې وویل افغانستان کې ښځو ته په ډېرو نورو برخو کې هم هغه حقونه نه دي ورکړل شوي چې اسلام یې ورکوي. نوموړي وویل افغانستان کې له پخوا راهیسې په کلیو کې د ښځو شرعي حقوق چا نه دي ورکړي او تر اوسه پورې کونډه یا پیغله خپل اختیار نه لري چې میړه وکړي. ښځه که د میراث حق وغواړي ټوله دنیا د شریعت خلاف ورپورې خاندي. د تعلیم حق چا نه دی ورکړی، دا ښځې په اسلام او شریعت چیرې زده کوي، خو په مدرسه او مکتب کې به یې زده کوي که نه. دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. ښځو ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې په خدای، رسول او زموږ افغاني دود او کلتور ورکړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه د بشري حقونو ډلو په ګڼو برخو کې د ډلو پر تګلارو نیوکې کړې دي. د نجونو د زده کړو او ښځو د کار موضوع هغه هم څه دي چې د طالبانو په سرخوږي بدل شوي. نړیواله ټولنه یې طالبانو سره د تعامل لپاره د شرط یا فشار الې په توګه کاروي. په خپل د طالبانو د پلیکو کې هم ګڼ مهم مشران ظاهراً په خپلو مرکو کې ټینګار کوي چې د نجونو له زده کړو سره مخالفت نه لري. د بېلګې په توګه دا تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني له CNN سره خبري شبکې سره مرکه کې وویل د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. همداراز د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم 2 ورځې وړاندې له CNN سره خبرو کې ویل چې د نجونو د زده کړو پر موضوع هیڅ ډول معامله نشي کېدلی. نوموړي وویل دا د افغانستان د راتلونکي خبره ده او طالبانو باید ژر تر ژره ټولو نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو هم بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې که مشروعیت غواړي نو نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. خو طالبان له دې ټولو نیوکو او فشارونو سره لا هم پر خپله پرېکړه ولاړ دي او دا اوس لپاره روښانه نه ده چې د نجونو د ثانوي زده کړو برخه کې به څه وخت خپله تګلاره شیر محمد عباس ستانکزي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ او همداراز د تېر افغان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو په بهیر کې یو مهمه څېره بلل کېده او څو کاله د دوی بهیر کې فعال و. خو ریپورټونه وایي چې نوموړی د مهال د طالبانو د حکومت له مشرانو یو څه ناراضه ده او له څه مودې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې وه. نوموړی څو ورځې وړاندې طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر په منځګړیتوب له هغه سره یو ځای بیرته کابل ته رستون شو. او بل تازه خبر کې به وارد چې خبري حجاب ته غبرګون د افغانستان په ټي وي چینلونو کې نارینه خبریالانو هم خپل مخونه پټ کړل. د ټلو نیوز د خبري خپرونې چلوونکی فریدالله محمدي او د یک ټي وي خبري خپرونې چلوونکی ادریس فاروقي مسؤلینو سره خبرو ته وویل واشنګټن په افغانستان کې د واکمن طالبانو په امر خصوصي ټي وي چینلونو سره د یکشنبې ورځ د خپلو ښځینه خبریالانو پروګرام چلوونکو مخونه په نقاب پټ کړل. خو دې سره جوخت د ځینو ټي وي چینلونو پروګرام چلوونکو یا عینکارانو هم د خپل ښځینه همکارانو سره د خواخوږۍ په خاطر مسکونه واچول او په داسې حال کې خبرونه وویل چې صرف یې سترګې ښکارېدې. تېره هفته د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ټي وي چینلونو ته ویلي وو چې ښځینه خبریالان د اسلامي لارښوونو پر اساس د خپرونو په وخت کې خپل مخونه پټ وساتي. د چینل یو په نوم یو بل خصوصي ټي وي هم د خپل خبري پروګرام د چلوونکي ادریس فاروقي تصویر په ټویټر خپور کړی. ویلي دي چې هغه د ټي وي پروګرامونو په ښځینه خبریالانو باندې د حجاب جبري ګرځولو په خلاف د احتجاج په توګه خبري خپرونه کې ماسک پر مخ تړلی و. ادریس فاروقی گوینده خبر تلویزیون یک هم در اعتراض به اجباری شدن حجاب گویندگان زن در تلویزیون های افغانستان امروز در سرویس خبری 5 با پوشیدن ماسک ظاهر شده. افغانستان اسلامی امارات در یک دستور تازه از گویندگان زن خواسته که هنگام ظاهر شدن در پرده تلویزیون
د روزنې یک پراروستا میدهد ټولنیز په خپل ویب سایټ باندې یو مضمون هم خپور کړی. په هغه کې ویلي چې دوی په باور د حجاب په اړه د طالبانو د مشرتابه په حکمنامه کې په وضاحت دا دندې ویل شوي چې په ټي وي پروګرامونو کې د هم